درنو اوریدونکو او د شاهین داستان قدرمنو مینوالو ښه راغلاست ورکلی درڅه وایم هیله د روغ او جوړ به یاست د شاهین داستان د خپرونې وخت را رسېدلی کوربه مو محمد رسول نظري درته حاضر یم نن درته د دې داستان 14مه برخه در وړاندې کوم تر دې وړاندې مو تېره ورځ د همدې داستان 14مه برخه واورېدله هلته مو واورېدل چې ابو داود او ابو عبدالله بدر بن مغیره جلاد ته وسپاره او سپارښتنه یې وکړه چې سر یې له تنې غوڅ شي ابو داود او ابو عبدالله په خپل اطاق کې په شطرنج لوبې بوخت شول او سپایانو چې کله بدر بن مغیره جلادخانې ته ورساوه او جلاد یې سر ورته غوڅاوه ناڅاپه د ابو عبدالله مور میرمن او انجیلا رادننه شول او جلاد ته یو څه انعام ورکړه او بدر یې آزاد کړ خو ابو داود او عبدالله لا تر اوسه په دې راز نه دي خبر راځئ د داستان پاتې جالبه برخه راسره نن خپرونه کې واورئ د بدر بن مغیره د وژل کېدو اوازه د اندلس په سارا اوږدو کې د ځنګل د اور په څیر خپره شوه د ابو عبدالله هیله وه چې دغه خبر د غرناطوي ولس ته ونه رسېږي خو ابو داود مشوره ورکړه چې د دې خبر په خپرېدو به د ابوالحسن ملاتړي مایوس شي ځکه خو یې پلورل شویو خطیبانو ته اجازه ورکړه چې د سرحدي شاهین د وژل کېدو خبره خپره کړي فردیناند ته ابو داود خپله ساز ولېږه او دا پیغام یې ورکړ چې پر ابوالحسن د وروستي ګزار لپاره همدا مناسبه موقع ده ابو عبدالله په خپل ګمان له یو ډېر لوی غلیم نه ځان بېغمه کړی و بیا هم د غرناطوي په شاوخوا کې د سرحدي شاهین د ملګرو موجودیت هغه ښه اندېښمن کړی و خو چې کله یې واورېدل د سرحدي شاهین ملګرو د غرناطوي کلابندي پرېښوده او لاړل نو له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېدل 2-3 ورځې وروسته دا هم واورېدل چې هغوی په مالقه کې د ابوالحسن ملګرتیا هم پرېښوده او لاړل نو په شاهي محل کې جشن جوړ کړ او په وطن پلورو یې انعامونه وویشل څو ورځې وروسته هغه ته د فردیناند د استازی ورسېد او دا خبرې راوړ چې تر څو هفتو پورې به زموږ پوځ د اندلس جنوبي څنډو ته ورسېږي د پوځ زیاته برخه به د غرنیو قبایلو د ځپلو لپاره شمال او ختیځ لوري ته د جبل شیلر په لوري وړاندې ولاړ شي بل لښکر به د قادس او شریش له لوري د ختیځ په لوري پر مخ ولاړ شي دغه دواړه لښکر به د سیرانویدا په غرونو کې سره یو ځای شي په دې موده کې ته له غرناطوي راووځه او په مالقه یرغل وکړه زمونږ امید دی چې ته به مالقه فتح کړې خو که د دښمن د سختې مقابلې په وجه تاسو بریالي نه شوئ نو د قادس حاکم به مو مرستې ته راودانګي ابو عبدالله په خپل ګمان د بدر بن مغیره په وژلو د فردیناند د لارې ټوله زغي لرې کړي وو د هغه باور و چې سرپرست او حلیف به یې په اوږو د نوې جګړې بار نه وي هغه به د توپان په څیر په مالقه ور وخیږي او د ټول دښمنان به تباه او برباد کړي او دی به د اندلس د یوازیني حکمران په حیث په رسمیت وپیژني او بیرته به ستانه شي هغه چې د فردیناند پیغام واورید د پریشانۍ په حالت کې له ابو داود نه پوښتنه وکړه آیا فردیناند ته دا نه ده معلومه چې په اوسني حالت کې زما دپاره تر ټولو محفوظ ځای د الحمراماڼۍ ده د سرحدي شاهین له وژلو نه وروسته د غرناطوي ولس زما پر خلاف سخت راپارېدلی او په پوځ زما دا بدګماني ده چې که زه د خپل پلار پر خلاف حمله وکړم نو یو شمېر افسران به ما پرېږدي او له هغه سره به یو ځای شي ابو داود د فردیناند په مصلحتونو پوهېده هغه ته معلومه وه چې فردیناند په ابو عبدالله پوره باور نه لري او هغه پر ابو عبدالله ځکه په مالقه حمله کول غواړي چې د پلار او زوی ترمنځ د نفرت او کرکې خلیج دومره پراخ شي چې د سولې او تفاهم امکان پاتې نه شي ځکه ابو داود ځواب ورکړ ښایي د فردیناند به دا هیله وي چې د دښمن پام 3 لوریو ته واوړي که ته له جګړې نه ډډه وکړې امکان لري هغه ستا له ملاتړ نه لاس په سر شي ځکه خو بې له ځنډه باید په مالقه حمله وکړي سرحدي شاهین او د هغه سرخندویان د دښمن تر ټولو لویه تکیه وو سرحدي عقاب وژل شوی او ملګري خپلو کورونو ته ستانه شوي ځکه خو امکان لري د فردیناند د لښکرو د راتګ نه مخکې تاسو مالقه فتح کړئ د مالقې له نیولو وروسته به د جنوب ټول سرداران او قبایل ستا اطاعت وکړي او ته به د فردیناند د احسان منلو ته اړ نه وې ابو عبدالله وویل د مالقې حملې ته تیار یم خو یوازې په هغه صورت کې چې د فردیناند پوځ سرحدي سیمو ته راداخل شي ابو داود وویل که ستا حکم وي زه دا ځواب ولیکم او ور ویلېږم ابو عبدالله وویل هو صحیح ده خو داسې ولیکه چې پاچا دا ګمان ونه کړي چې موږ بې زړه یو زه یوازې احتیاط لازم بولم د ابوالحسن وجود فلج او سترګې ړندې شوې وې د امیرانو په اصرار خپل ورور زغل پر خپل ځای وټاکه
فردیناند له خپل بېشماره پوځ سره له قسطلې نه راووت او د قرطبې سره یې پړاو واچو. په اندلس کې د مسلمانانو پر وروستۍ کلا د پرېکنده ګزار لپاره تیاری ونیو. هغه د شریش، اشبیلي او قاد سمیرانو ته امر وکړ چې د غرناطې جنوب ختیځ ښارونه لوټ کړي او د سیرانویدا غرونو ته مخه کړي. پاتې پوځ د یو تجربه کار جنرال تر مشرۍ لاندې د شمال ختیځو سرحدي قبایلو د ځپلو لپاره واستو. کله چې د فردیناند لښکرې د سرحدي شاهین آزادې سیمې ته ننوتې نو له شا او یوه او بل اړخ نه د یو نیم غلچکي برید نه پرته یې په مخه کې څه مقاومت ونه شو. عیسویانو په خپله لاره کې زیات کلي لوټ او برباد کړه او د لوړې حوصلې سره د سرحدي شاهین په سیمه کې پر مخ تلل. یوه ورځ د هغوی قومندان د یوې ویجاړې کلا له نیولو وروسته خپلو سپایانو ته په وینا کې وویل: زما زړورو جنګیالیو، دا هغه سیمه ده چې د سرحدي شاهین له اجازې پرته به مرغه پر پکې نشو وهلی. اوس د دغو باغیانو مشر وژل شوی دی او د دوی حوصلې ماتې شوي دي. زموږ د پاچا ګومانو چې موږ به له سختې مقابلې سره مخ شو، خو دا خلک چې زموږ د آسونو د پښو تر پهار اوري تښتي. زموږ تورې د دښمن د وینو تږي دي، خو داسې معلومیږي چې تر څو مالقې ته ونه رسیږو دا تنده به یې ماته نشي. ځکه خو موږ باید په لاره کې له آرام او دمې پرته مزل جاري وساتو. داسې ونه شي چې زموږ هغه ورونه چې له قادس نه د مالقې په لور خوځېږي زموږ نه د مخه بر ورسي. بله ورځ چې دوی له یو ځنګل نه تېرېدل له یو داسې حالت سره مخ شول چې هیله یې نه وه. له شانه په پوځ ناڅاپه 1000 تنو سپرو حمله وکړه او د سترګو په رپ کې د 3000 تنو پوځیانو په شاوخوا کې ووژل او بیرته په ځنګل کې ورک شول. د بدر بن مغیره تر ټولو ستره کامیابي دا وه چې په هلته دلته یوه غلچکي حمله کې به دښمن داسې ناونو او ګړنګونو ته برابر کړ چې هلته به هره ډبره او کمر د یوې نه فتح کېدونکې کلا په څېر. د عیسوي پوځ ځینو تجربه کارو افسرانو خپل مشر ته د لارې بدلولو مشوره ورکړه، خو هغه د ځواک په نشه بېخوده و. د هغه سپایان هم د خپل سالار په څېر په دې پوهېدلي وو چې د سرحدي شاهین په مرګ د دې سرکشو قبیلو حوصلې ماتې دي. د تورو جامو خاوند 1000 تنه سپرو دوی ته زیات ځاني تاوان ور اړولی و. اوس دوی دا ښه نه ګڼله چې له بدل پرته دې وړاندې تیر شي. یو ماښام عیسوي پوځ د سرحدي سپرو په تعقیب له یوې سختې او تنګې لارې نه یوې درې ته ووتل. مخامخ دنګ غرو، ځکه سالار په همدې دره کې پوځ ته د پړاو اچولو امر وکړ. د ناڅاپي برید د مخنیوي لپاره یې د پوځ څو ډلګۍ د شاوخوا غونډیو سرونو ته واستولې. ټوله ورځ په چریکي جګړو او منډو ترړو کې ستومانه پوځ په مړه ګډه ډوډۍ وخوړه او ښه شراب یې وڅښل او ویده شول. د پوځ مشر او نورو سردارانو په شاوخوا غونډیو درېدلې پیرې د کومې ناڅاپي حملې لپاره کافي وبللې او بېغامه ویده شول. د شپې په 3مه برخه کې ناڅاپه د هغو پیردارانو کریکې واورېدل شوې چې د پوځ مشر وبېرېد او جګ شو. سترګې ومخلي او له خیمې نه راووت. څلورو خواو ته یې فریادونه اوچتو او شاوخوا زیاتو خیمو اور اخیستی و. عیسوي پوځ تورې سنبالولې چې ناڅاپه د غشو باران پیل شو. د اور په رڼا کې په سلګونو سپایان د غشو نښه شول. د لښکر مشر سپایانو ته په تیاره کې د پټېدو حکم وکړ او سپایانو له اور اخیستو خیمو نه یوې خواته شول. ناڅاپه له څلورو خواو نه د تکبیر نارې اوچتې شوې او د سترګو په رپ کې حمله کوونکي د عیسویانو په ورختا پوځ ور پرېوتل. په تیاره کې د ډېرو عیسویانو تورې یو له بل سره ټکر شو. د پوځ مشر په دې تمه چې د حمله کوونکو شمیر به زیات نه وي پوځ ته څلورو خواو ته د غونډیو د نیولو حکم وکړ، خو د غشو او ډبرو په باران کې هغه یو ګام پر مخ نه شول. د سهار د علامو پر راښکارېدو سره د هغوی حالت داسې شو چې افسر له سرتیرو او سپایان له افسرانو نه بېخبره وو. هر چا د ډبرو او ونو شاته پناه اخیستله او د ځان ساتنې په هڅه کې وو. حمله کوونکو د عیسویانو آسونه ونیول او پرې سپاره شول. پاتې آسونه چې پړې یې شلولي وو بې اختیاره یې په دره کې یوې او بلې خواته منډې وهلې. ډېر سپایان د آسونو تر پښو لاندې شول. د سهار په رڼا کې عیسویانو ولیدل چې حمله کوونکي د همدوی په آسونو سپاره دي او پر دوی د نیزو یرغل کوي. تر اوسه د نصراني لښکرو مشر په دې تمه و چې د سهار د رڼا له خپرېدو سره به حمله کوونکي وتښتي، خو چې د هغوی جوش او جذبه یې ولیده وپوهېده چې د پرېکنده جګړې لپاره یې دغه دره ټاکلې ده. په ډګر د عیسویانو د مړو شمیر حوصله ماتونکی و. د حمله کوونکو په پرتله اوس هم د دوی د پوځ شمیر 15 چنده و، خو په دره کې د سپرو پرلپسې حملونه د دوی پښې ښویېدلې وې. د پوځ مشر د دفاعي جګړې په تکل د شاته تګ اراده وکړه. له درې نه یو تنګي ته ووتل، نو داسې احساس کړه چې د دښمن د نیزو له حملو نه په امن شول.
خو دلته هم د ډاډمنې ساه اخیستل په نصیب نه شول. یو ځل بیا د هیبتناکو کمرونو تر شا پټو مجاهدینو د تکبیر نارې اوچتې شوې او پر دوی د غشو او ډبرو باران پیل شو. یوه ډبره د لښکر د مشر په تندي ولګېده او راولوېده، مړ شو. د هغه په وژل کېدو د سپایانو حوصلې ماتې شوې. د پوځ مرستیال په بیړه له تنګي نه د وتلو حکم وکړ. د ډبرو او غشو له باران نه چې وتښتېدل، یوې هوارې درې ته ووتل او چې کله یې د پوځ حساب واخیست، له 25,000 تنو نه یوازې 8,000 تنه پاتې وو. له شانه یې د حملې د خطر له ویرې د دمې جوړولو فرصت نه و او په دره کې وړاندې ولاړل. نږدې 2 میله وړاندې دوی په یو ګڼ ځنګل ننوتل چې ناڅاپه د ونو له منځه پرې 1,000 تنو سپرو حمله وکړه. هغوی په همدې لومړۍ حمله کې عیسویان تیت او پرک کړل. د دغو حمله کوونکو په مخ کې هماغه د تورو جامو خاوند سپور چې د هغه د ژوندي نیولو په شوق عیسویان دغه خطرناکو ګړنګونو او درو ته راننوتي وو. نږدې 2,000 تنه عیسویان ځنګل ته وتښتېد او غلي شول او نور پاتې له لږ مقاومت وروسته سلامي شول او وسلې یې وغورځولې. د مالقه د ساتنې لپاره زغل الزغري پرېښود او په خپله د 15,000 تنو سرخندویانو سره د قادس، قرطبي او شبیلي د پوځ سره پر دفاعي جګړې کې ورو ورو په شا تلو او د سیرانویدا لمنو ته ورسېد او د سرحدي شاهین د ورتګ په انتظار شو. فردیناند ته د شاهین په دره کې د خپل سالار د بریالیتوبونو خوشحالونکي خبرونه ورسېد. هغه چې د زغل د په شاتګ او سیرانویدا په لوري د ماتې خبر واورید، نو د دواړو لښکرو مشرانو ته حکم واستوه چې د ساحل د ښارونو پر ځای زغل له دواړو خواو نه راګیر کړي. له دې سره ابو عبدالله ته پیغام واستوه چې په مالقه حمله وکړي. ابو عبدالله ته چې دا خبر رسېدلی و چې د مالقه د پوځ زیاته برخه لا زغل سره تللې ده او زغري د ډېر لږ پوځ سره د مالقې په ساتنه مصروف دی، ځکه خو یې خپله فتحه حتمي وبلله او پر مالقه یې حمله وکړه. د فردیناند د زرخریدو سردارانو نه پرته د غرناطوي ځینې داسې خلک هم په دې لښکر کې شامل شول چې په اندلس کې د مسلمانانو له راتلونکي نه مایوسه وو او یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د فردیناند خوښي ترلاسه کوله. کومه ورځ چې ابو عبدالله له خپل پوځ سره له غرناطوي نه ووت، له هغې نه یو ورځ وړاندې د عقاب په دره کې د فردیناند لښکر له منځه تللی و او له هغې نه 3 ورځې وروسته د سرحدي شاهین سرتیري دا زغل تر بیرغ لاندې راټول شوي وو. دا زغل پوځ د دښمن له شمېر نه په ویره کې و، خو د شاندار بری خبرې حوصلې اوچتې کړې. زغل له بدر بن مغیره او منصور بن احمد سره د خپل پوځ ټول سنګرونه وکتل. د بدر بن مغیره په باب د ده له سرتیرو پرته چاته دا څرګنده نه وه چې هغه ژوندی دی. سپایانو له زغل سره د یو تورو جامو خاوند مول وهلی لیده. دوی ګمان کوه چې د بدر بن مغیره له اخیستلو وروسته خدای هغوی ته یو بل مرستندوی راستولی دی. د دوی هستوګنځی د پوځ له پړاو نه لږ لرې و او د زغل له څو مهمو پوځي افسرانو نه پرته چې په دې راز پوه بل چاته هلته د ورنږدې کېدو اجازه نه وه. د الپکزا جنګیالۍ قبیلې ډلې دا زغل تر بیرغ لاندې راټولېدې. له یوې مودې وروسته دوی ته د شاهین له مجاهدینو سره د اوږه په اوږه جګړې ویاړ ور په برخه شوی و. منصور بن احمد د بدر جانشین ګڼل کېدو. دغه قبایلو له زغل نه وغوښتل چې دوی د منصور بن احمد تر قومندې لاندې ورکړي. منصور بن احمد د بدر په مشوره د جګړې نقشه جوړه کړه او قبایلي مجاهدین په لارو کې تیت کړل او هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې عیسوي لښکرې څومره پر مخ ځي، تاسو یې شاته لارې تړئ. دغه لښکر د عقاب درې ته د ننوتلي پوځ له سرنوشت نه ناخبره و. 15 ورځې د سیراندویدا په لمن کې پړاو واچو او د خپل سالار د پیغام انتظار یې وکړ. خو قبایلي مجاهدینو له شانه څو حملې پرې وکړې او هغوی وړاندې تلو ته اړ کړل. د 3 ورځې پرمختګ په دوران کې دغه لښکر د لارې څو کلي وسوځول او یو شمېر نارینه او ښځینه یې بندیان کړل. له دې وروسته هغه خطرناکې سیمې ته ننوت چې سرحدي شاهین یې په ناکرارۍ انتظار کوه. بدر بن مغیره د خپل 1,000 تنو غوره سپرو سره د دوی په مخکنۍ ډله حمله وکړه. د سترګو په رپ کې هغوی تار و مار کړل او په غونډیو کې پټ شول. عیسوي قومندان د وځې په اټکل مصروف و چې له شانه د قبایلي لښکر د حملې خبر ورغی. دغه ځای د جګړې لپاره مناسب نه و او تنګه دره وه. عیسوي قومندان سمدستي خپل لښکر ته د پرمختګ امر وکړ. وړاندې تنګه لاره مخ زوړې وه او له کوتل نه لاندې دره وه. له شانه چې دوی د حملې توندي احساس کړه، د لښکر مشر درې ته د ورکوزېدو پرېکړه وکړه. دغه مخزوړې دره 2 کوسه لرې په یو پراخ ځنګل پای ته رسېده او پورته یو بل لوري ته د 2 غرونو ترمنځ په یو تنګي پورې تړلې وه. په ځنګل کې دوی ته د قبایلي لښکرو د سختې حملې ویره وه او په بره لاره د غرونو په منځ کې په کومه تنګه دره کې د ایسارېدو خطر و. د عیسوي لښکرو مشر
دواړو خواو ته د لارې لیدو لپاره 2 ډلګۍ واستولې او په خپله د یرغل کوونکو په انتظار شو. لږ ځنډ وروسته د ده د پوځ وروستي ګروپونه راورسېدل او دا خبرې راوړ چې یرغل کوونکي د دوی د ځوابي حملې له امله وتښتېدل. کوم سپایان چې د ځنګل په لوري استول شوي وو هغوی ځنګل ته له رسېدو سره سم د نیزو له حملې سره مخ شول او بیرته راغلل. دا خبرې راوړ چې ځنګل د نیزه وهونکو نه ډک دی. کومه ډلګۍ چې د درې پر لور تللې وه هغوی له نیمې ورځې مزله وروسته بیرته راستانه شول او وی ویل چې موږ نږدې 10 میله وړاندې ولاړو. دره ځای ځای تنګه او ځای ځای پراخه ده. دواړو خواو ته غونډۍ ډېرې اوچتې دي. د دښمن د سپایانو څوک مو تر نظر نه شول. څو تنو شپنو وویل چې دغه تنګي وړاندې په هغه څمسوره دره نښلي چې د الپک زرا د قبایلو کلی پکې دی. عیسوي سالار ته دا لاره هم خطرناکه ښکاره شوه، خو په دې دره کې د پړاو اچولو نه وروسته هم دوی له 4 خواو نه د کلابندۍ تر خطر لاندې وو. کله څنګه او غرونه یرغل کوونکي را بهر نشي او منظمه جګړه ونه کړي هم دوی ته به په شواخوان وهلو ډېر تاوان ور اړوي. د هغه په مخ کې د سیرانویدا اوچت غرو چپ لوري ته هغه ځنګل و چې د دښمن صفا کول او ترې تېرېدل ورته له امکان نه لرې وو. شاته یې هغه زوړه وه چې یو ځلې ترې په راتېرېدو کې پوره ځاني تاوانونه وزغمل. سالار په دې هم پوهېده چې په ځنګل کې غلی پوځ به یې ښي لاس ته په وړاندې دره کې هم په غونډیو کې لاره ونیسي. بالاخره هغه ښي لاس ته د تنګې درې لاره غوره کړه. مزل پیل شو. چیرته به چې دره ډېره تنګه شوه د پوځ مشر به د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره د پوځ ډلګۍ ښي او کیڼ غونډیو ته واستول او چې دره به پراخه شوه د غونډیو سختې لارې به یې پرېښودې او په هواره دره کې به وړاندې تلل. تر ماښامه له څه حادثې سره مخ نه شول. شپه راغله خو د پوځ مشر د پړاو اچولو لپاره مناسب ځای ونه موند. د شپې په تیاره کې له لږ مزل وروسته دواړو خواو ته غرونه ډېر اوچت ښکارېدل. دره هم ډېره تنګه وه. په تیاره کې آسونو په ډبرو تندکونه وخوړل او ورغړېدل. ځینو افسرانو خپل مشر ته مشوره ورکړه چې خدای خبر دی دغه لاره کوم ځای ته وتلې ده، که نه امکان لري له اوږده مزله وروسته زموږ لاره بنده شي او د وتلو لپاره یوې خواته هم امکان نه وي او همالته دښمن زموږ په انتظار وي. ځکه خو یا باید بیرته راوګرځو او یا آسونه په دره کې پرېږدو او موږ به غونډیو ته اوچت شو. که د شپې په موږ ناڅاپي یرغل وشي هم حالت به مو ډېر خراب نه وي. د سهار په رڼا کې که موږ بیرته په شا کېدو هم زموږ پلي سپایان به په غونډیو خیږي او زموږ ساتنه به کوي. دوی لا دا خبرې کولې چې له پاسه یوه ډبره ورغړېده. دوی ورخطا شول. په تیاره کې په زیر زیر کتل او د سلیدو هڅه یې کوله. لږ ځنډ وروسته څو نورې ډبرې هم وغورځېدې او د زخمیانو کرکې ورسره غبرګې شوې او بیا ورسره سم د ډبرو یو زورور باران جوړ شو. سالار پوځ ته د شا تګ حکم وکړ خو د ډبرو د باران زور ختم نه شو. د ډبرو شور، د زخمیانو فریاد او د آسونو شڼهار د قیامت ننداره ښودله. د غونډیو پر سر حمله کوونکو د الله اکبر نارې اوچتې کړې وې. سالار د پوځ د تباهۍ د مخنیوي په خاطر حکم وکړ چې آسونه پرېږدئ او په غونډۍ ور وخیژئ. خو په دې هنګامه کې ډېرو لږو کسانو دا حکم واورېد او چې چا د دې امر د تعمیل هڅه وکړه وپوهېدل چې په دې ګړنګونو ورختل هم اسانه نه دي. زیاتره سپرو ځانونه د درې یوې پراخې ساحې ته د رسولو په خاطر خپل آسان راوګرځول. تر سهاره دغه پوځ په دې تنګه دره کې سرګردانه او له تباهۍ سره مخ و. له 10,000 تنو سپرونه 12,000 د ډبرو ښکار شول. 15,000 تنه په غونډۍ وختل او په تېښته بریالي شول. پاتې پوځ بیرته هغه ځای ته ورسېد چې سفر یې پیل کړی و، خو هغوی د راسمبالېدو موقع ونه موندله. له ځنګل نه تازه نفسه سپاره راښکاره شول. د هغوی د مشر په لاس کې د غرناڅوی بیرغ و. د سترګو په رپ کې آسونه والوزول او د دوی پر سر ودرېدل. د نصرانیانو شمېر اوس هم له هغوی نه لږ نه و. هغوی ودرېدل او مقابله یې وکړه. خو لږ ځنډ وروسته د یو مول وهلي تورو جامو خاوند په مشرۍ 15,000 تنه نور سپاره له غونډیو نه راښکته شول. د هغوی په بیرغ د سرحدي شاهین نښه وه. هغوی په یوه یرغل د دښمن لښکره تاروماره کړ. په ډګر د ژوندی دې وي اسلام، ژوندی دې وي غرناطوا، ژوندی دې وي الزغل نارې سورې اوچتې شوې. د فردیناند د پوځ 3,000 سپرو میدان پرېښود او ځنګل ته ننوتل او نور پوځ وسلې وغورځول. په بندیانو کې 2,000 تنه د فردیناند خاص ګارد او افسران هم وو. ابو عبدالله د اتمام حجت لپاره مالقې ته ولاړ. هغه ته دا معلومه شوې وه چې الزغل مالقه پریښي او د غرونو په لوري خوځېدلی دی. د مالقې د ساتنې لپاره ډېر لږ پوځ پاتې دی. هغه په دې هم ډاډه و چې که په مالقه یې بری ونه موند هم د فردیناند د لښکر به په څو ورځو کې د غرنیو سیمو د مقاومت له ځپلو وروسته د ده مرستې ته راورسېږي.
خو زیغري له کار نه بهر د ده سره مقابله پیل کړه. د هغه د پوځ شمیر لږ خو د هغه د سپایانو جذبه او جوش د ابو عبدالله له سپایانو نه په څو ځله زیات و. کله چې دواړه پوځونه یو بل ته مخ شول نو زیغري خپلو سپایانو ته له ولولو ډکه وینا وکړه. وی ویل د دښمن شمیر له تاسو نه زیات دی خو په یاد ولرئ چې غدار هیڅکله هم زړور نه وي. نن ستاسو جګړه د بقا جګړه ده. که نن ستاسو پښې وښویېدې نو په مالقه د ابو عبدالله په لاسو د فردیناند بیرغ رپیږي. د خدای په مرسته باور ولرئ دا د کرایي سپایان او وطن پلوري ستاسو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د ابو عبدالله ستره تکیه فردیناند دی خو تاسو دا زیری اورېدلی دی چې د هغه نیمایي لښکر د شاهین په دره کې د ګوتو په شمیر مجاهدینو په لاس تباه شوی دی. انشاءالله نن سبا به دا هم واورئ چې د هغوی باقي پوځ به هم د سیرانویدا په لمنو کې بشپړ تباه شو. مجاهدینو مخ په وړاندې خدای د فتح لپاره نن له تاسو نه پرته بل څوک نه دي ټاکلي. ابو عبدالله او د هغه زیات ملګري د ښار د کلابندۍ په خیال راغلي وو. لا زیغري غوندې سرخندوی سره په خلاص ډګر مقابله د دوی د هیلې پر خلاف وه. دوی لا په همدې تذبذب کې و چې دا زیغري لخوا یو افسر اس میدان ته راوځغلوه او په لوړ آواز یې وویل مسلمانان یوازې د حق لپاره جنګیږي. که په تاسو کې څوک دا ګمان کوي چې په حق دی زه د هغه مقابلې ته تیار یم. که ستاسو زړونه دا ګواهي درکوي چې تاسو په حق نه یاست نو تاسو باور وکړئ چې زموږ مقابله به ونه کړای شئ. تاسو د فردیناند د مرستې په تمه یاست خو باور وکړئ د هغه یو سپایي به هم ستاسې مرستې ته راونه رسیږي. د شاهین په دره کې د هغه نیمایي پوځ تباه شوی دی. د سیرانویدا په لمنو کې باقي پوځ زموږ د مشر تر کلابندۍ لاندې دی. مګر ای ابو عبدالله که ته بیا هم جګړه کوي نو په خپله میدان ته راشه. ښایسته انجام دغه بېلارې خلک نیغې لارې ته راواړوي. ابو عبدالله خپلو سپایانو ته وکتل او د دوی په څېرو کې مایوسي ولیده. وی ویل دا درواغ دي تاسو د ده په خبرو باور مه کوئ. فردیناند ته هیڅ ځواک ماته نشي ورکولی. د ابو عبدالله په اشاره یو بربري سردار اس میدان ته وځغلاوه. د مالقې مجاهد اس راوګرځوه نیزه یې برابره کړه او حمله یې وکړه. د سترګو په رب کې د ابو عبدالله پوځ بربري سالار لیده چې په خاورو کې څرپکې وهلې. دا زیغري پوځ د هغه د اشارې په انتظار و. از زیغري نیزه اوچته کړه او د الله اکبر ناره یې وکړه او د مالقه مجاهدین د توپان په څیر د ابو عبدالله په لښکر ور پرېوتل. یو ساعت وروسته د ملت پلورو لښکر 400 مړي په ډګر پرېښودل او د غرناڅیو په لورې وتښتېدل. از زیغري تر لږ فاصلې هغوی تعقیب کړل خو هغه مالقه په خطر کې بلله بیرته راوګرځېدل. غرناطې ته د ابو عبدالله له رسېدو نه دمخه د ښار اوسېدونکو ته د شاهین په دره او سیرانویدا کې د مجاهدینو د شاندار بري خبر رسېدلی و. په کوڅو او بازارونو کې د فتح په ویاړ د خوښیو جشنونه جوړ شوي وو. ځینې خلک په جوماتونو کې راټول شوي وو او د زغل د عمر د اوږدوالي دعاګانې یې کولې. ځینې نور په 4 لارو میدانونو کې راټول شوي وو او له شاعرانو نه یې د سرحدي سرخندویانو او قبایلي مجاهدینو په ستاینه کې بوللې اورېدلې. د ابو عبدالله الحمرا ته له ننوتلو نه لږ وروسته د ده د ماتې خبر په ټول ښار کې خپور شو او خلک د محل د دروازې په مخ کې راټول شول. پیردارانو دروازه وتړله. کله چې ابو عبدالله شاهي محل ته ننوت نایب یې دا خبر ورکړ چې ما په دواړو جبهو کې د عیسویانو د ماتې د خبرونو رښتینتوب کړی دی. د فردیناند د ماته خوړلي پوځ څو تنه سپایان سرګردانه د غرناطې یو کلي ته راغلي وو. د کلي مشر هغوی ماته راوستل. په دوی کې یو د هغه پوځ ملګری و چې د عقاب په دره کې تباه شو او پاتې نور د هغه پوځ څخه و چې دا زغل د لښکرو له لاسه د سیرانویدا په لمنو کې تباه شول. د غرناطې د نورو ډېرو پیرو او د چوڼیو له ساتونکو نه همدغسې احوالونه راغلي چې دوی د ماته خوړلي پوځ سرګردانه پوځیان په تیښته لیدلي دي. د ښار په اوسېدونکو کې د دې خبرونو په اورېدو ډېره جوش او جذبه راویښه شوه. د ښوونځیو زده کوونکو د لوی مفتي د فتوا له مخې ستا وفادار سرداران وژلي دي او ستا سره حملې ته د وتلو سپایانو کورونه یې سوځولي دي. ابو عبدالله په نویو حالاتو د غور او مشورې لپاره امیران او سرداران دارالاسود ته راوغوښتل. په خپله په بله کوټه کې کېناست او یو غلام ته یې امر وکړ چې ابو داود راولي. غلام د ابو داود د راوستلو لپاره ولاړ. ابو عبدالله په کوټه کې په قدم وهلو پیل وکړ. لږ ځنډ وروسته غلام بیرته راستون شو او خبر یې راوړ چې ابو داود چیرته تللی دی. ابو عبدالله پریشانه شو. ویې پوښتل چیرته تللی؟ غلام ځواب ورکړ دا خبره یوازې د حرم خاص ساتونکي ته معلومه ده او هغه ستا په حضور د مشرف کېدو اجازه غواړي. ابو عبدالله وویل هغه زر راوله. لږ ځنډ وروسته د الحمرا خاص کوټوال کوټې ته ورننوت او د ابو عبدالله په مخ کې سر ټیټ کړه ودرېد. ابو عبدالله پوښتنه وکړه
تا ته معلومه ده چې ابو داود چیرته تللی؟ کوټوال وویل هغه ما ته دومره وویل چې زه د پاچا په امر چیرته روان یم. ابو عبدالله وویل هغه له غرناطوی نه بهر ته تللی؟ کوټوال وویل هغه په ګاډۍ کې تللی دی، خپل ضروري سامان هم ورسره وړي دي. ابو عبدالله وویل ورشه د کور نه یې پوښتنه وکړه یا نه زه پخپله ورځم. ابو عبدالله د دروازې په لورې ولاړ، خو کوټوال وویل د هغه کور تش دی. ابو عبدالله ورته وویل څه دې وویل؟ کوټوال وویل هغوی ټول تللي دي. ابو عبدالله په ډېره بدحواسۍ او وارخطایۍ کوټوال ته وکتل، ویې ویل هغوی څه وخت تللي دي؟ کوټوال ورته وویل نن ماسپښین مهال. ابو عبدالله ورزیاته کړه تا ولې هغوی ایثار نه کړل؟ کوټوال وویل ستا له حکم پرته ما دا جرأت کله کولی شوی؟ ابو عبدالله وویل هغه ته کوم استازی نه و راغلی؟ کوټوال وویل نه، مګر د عیسویانو د ماتې د خبر په اورېدو ډېر پریشانه و. ابو عبدالله ورته وویل ما ته یې څه پیغام نه دی پریښی؟ کوټوال وویل نه، هغه ویل چې زه د پاچا د حکم په تعمیل چیرته روان یم. د الحمرا په دروازه کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه، هغه د شا له دروازې نه ووت. هغه دا هم نه غوښتل چې بهر یې څوک وویني او ویې پیژني، ځکه یې د یو مراکشي سوداګر جامې اغوستې وي. ابو عبدالله کوټوال رخصت کړ او تر لږ ځنډه له ځان سره یوازې سوچ وروسته د امیرانو کوټې ته ورننوت. د شاهین داستان 14مه برخه هم دومره وه. هیلهمند یم د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلي وي. د شاهین داستان لړۍ درته واره په واره در وړاندې کوو او هیلهمند یم چې تاسې به هم را سره د دې داستان له پیله تر دې دمه ټولې برخې تعقیب کړي. محمد رسول نظري در څخه په نن خپرونه کې اجازه اخلمه. سبا چې یو ځل بیا زه د شاهین داستان په 15مه برخه کې ستاسې درانه حضورو ته حاضرېږم. په بخونکي او متعال رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، اباد، سوکاله او بریالي اوسئ. پاک الله مو مل شه. د خدای په امان.